سلامونه ملګرو، بیا هم ښه راغلاست. راځو خپلې نړۍ ته دوام ورکړو. نو د وعدې له مخکې باید موږ او تاسو خپل لومړنی ټوټه کوډ ولیکو، کوم چې به په دغه بورډ کې څنګه وي، د بلینک وي یا هم د ګروپ د روښانه کېدو او بندېدو کوډ ده. صحیح ده چې په دغه بورډ کې موږ سره موږ یو LED لرو ډېر کوچنی شان ته چې دا د پن 13 سره وصل ده، د 13 پن سره وصل ده، او GND چې دا اتومات د بورډ سره وصل ده. نو موږ به د اردوینو IDE په واسطه په دغه اردوینو کې یو ټوټه کوډ ولیکو، د کوم په واسطه چې موږ کولی شو دغه LED څنګه کو آن آف کو، آن کو وخت ورکو، آف کو، بیا بیرته هم ډیلی ورکو، وخت ورکو تر څو بیرته ورشي. نو دغه ټول به موږ څنګه وکړو په نننۍ خپله ټوټه کوډ کې به دغه کار موږ څنګه وکړو اجرا کو. نو تاسو خپله اردوینو راواخلئ، یو ډیټا کیبل راواخلئ او خپل کمپیوټر راواخلئ. نو مخکې له هر څه څخه به ولاړ سو د اردوینو IDE ته. کله چې زموږ اردوینو IDE اوپن شو، نو مخکې له هر څخه به څنګه وکړو، خپل اردوینو به د کیبل سره صحیح ده وصل کو، او د هغه څخه وروسته به یې څنګه کو له کمپیوټر سره وصل کو. د هغه څخه وروسته راځو موږ اردوینو IDE ته. دلته که چیرې اردوینو IDE مو اپډیټ وي، د دې ځای څخه هم کولی شئ چې بورډ انتخاب کړئ. دلته به کوم انتخاب کړئ، دلته به هم بورډ انتخاب کړئ. ما سره اردوینو اونو R3 ده، صحیح ده. نو د دې ځای نه به څنګه وکړئ، اردوینو اونو څنګه کوئ پیدا به یې کړئ، صحیح ده. دلته څنګه ده اردوینو اونو ده، اوکې کړئ. ستاسو بورډ انتخاب شو. که چیرې تاسو سره اپډیټ ورژن نه وي، نو کولی شئ د ټول څخه راشئ، اول به پورټ ته راشئ، هغه پورټ به انتخاب کړئ په کوم کې چې ستاسو اردوینو وصل وي، او دغه څخه وروسته به بورډز ته راشئ، په بورډز کې به اردوینو اونو انتخاب کړئ. کله چې دا وکړه، نو تاسو به په خپل سکرین باندې دوه تیار بلډن مخکې دوه شیان به تاسو څنګه کوئ وبای ګورئ، چې اول وایډ سیټ اپ ده، دویم ته وایي وایډ لود. په وایډ سیټ اپ کې لکه څنګه له نومه پیدا ده، موږ څنګه کوو خپل اولنی سیټ اپ کوو، دغه اپریشن اولنی قدمونه موږ څنګه کوو په وایډ سیټ اپ کې لیکو، او د هغه څخه وروسته وایډ لود ته بیا څنګه کوو، دغه اپریشن ته ډیټایلز ورکوو چې دغه کار او دغه عملیه چې موږ له بورډ څخه یې غواړو په کوم ډیټایلز او په کوم شکل سره څنګه شي مخته ولاړ سي. نو په وایډ سیټ اپ کې موږ راځو مخکې له هر څه څخه زموږ پن چې ده LED چې ده څنګه ده، 14 پن سره څنګه ده وصل ده، صحیح ده. نو 14 پن سره وصل ده څنګه ده په پنونو کې ده. نو زه وایم زما سیټ اپ باید چېرته وي، د پن سره وي. د دې لپاره چې زه خپل سیټ اپ د پنونو سره برابر کړم، زه څه لیکم، پن موډ، صحیح ده. په پن موډ کې M چې دا په کپټل لیټرز. هو یو بل خبره، په کوډینګ کې کیسز غټ توري واړه توري دا چې دی فرق کوي، باید څنګه وشي په پام کې ونیول شي. بل چې سپیسز دي، سیمی کولنز دي، دا څنګه شي ټول باید په پام کې ونیول شي. که چیرې ونه نیول شي، نو په کوډ کې څنګه غلطي راځي. لکه په پن موډ کې زه اول لیکم پن موډ او څنګه کوم قوس اوپن کوم. هر کله چې زموږ دغه د ټیکس رنګ نارنجي ته وړي، په دې معنی چې دا یو فنکشن ده. که نارنجي ته نه وي، په دغه کلرز کې وي، لکه څنګه چې تاسو دلته ګورئ، دا په دې معنی چې څنګه ده ټیکس ده، ساده ټیکس ده. دغه دوه سلاشز چې دي د خپله د کامنټ معنی ورکوي، صحیح ده. نو موږ څنګه وکړو، پن موډ ولیکو. په پن موډ کې په دې معنی چې موږ دغه اپریشن په څه شي کې وي، په پنونو کې وي. دغه څخه وروسته زه څنګه کوم، دغه پن مشخص کوم. پن موډ خو ده د پنونو سره کار لرو، خو موږ ډېر زیات پنونه لرو. نو د کوم پن سره زموږ کار ده، زموږ LED د کوم پن سره وصل ده، پن 13 سره. نو راځو ورته لیکو چې 14 پن سره، صحیح ده. پن موډ هم انتخاب کړ، 14 پن هم انتخاب کړ. په دغه 14 پن باندې موږ څه شی کوو، د پن د انتخاب څخه وروسته کامه لګو، د هغه څخه وروسته اکشر انتخابو چې دغه پن ته څه وکړه. موږ دلته دوه شیان انتخابو شو، انپوټ اوټپوټ. د دغه ځای موږ ډیټا اخلو، که دغه ته ډیټا ورکوو. نو په دغه وخت کې موږ غواړو چې LED روښانه کړو، نو له بورډ څخه موږ LED ته ډیټا ورکوو. نو موږ بس لیکو چې اوټپوټ. خو یو خبره ته پام وي چې دغه اکشن باید څنګه وي، ټول په کیپټل لیټرز وي. او کله چې کوډ خلاص سو او سم خلاص کړ، په دغه ځای کې څنګه کوو، سیمی کولن ورکوو. نو زموږ سیټ اپ تیار شو. ما خپل کمپیوټر ته وویل چې زه غواړم په دغه بورډ کې په پنونو باندې کار وکم او په 14 پن باندې کار وکم. څنګه وکم، 14 پن ته زه ډیټا ورکم. نو راځو په وایډ لوب کې موږ دغه خپل اپریشن ته څنګه کوو، ډیټایلز ورکوو. زه وایم چې ما ته څه وکړه، ډیجیټل رایټ، صحیح ده، ډیجیټل رایټ. قوس اوپن کوي، نارنجي رنګ ته وړ، په دې معنی چې زموږ ټیکس صحیح ده. ډیجیټل رایټ. نو دغه پنونه زموږ څنګه دي، ډیجیټل پنونه دي. مخکې مې ویلې دا انالوګ دي، دا ډیجیټل دي، صحیح ده. نو د دې لپاره هم څنګه وکړو، ډیجیټل رایټ. رایټ هم ولې ولیکه، د دې لپاره چې د بورډ څخه موږ
LED ته ډیټا ورکو د LED څخه بورډ ته ډیټا نه اخلو که چیرې د LED څخه بورډ ته ډیټا اخیست هغه وخت کې به ریډ ورکو نو زه څنګه کوم د ډیجیټل پینونو په واسطه زه یو خپل کمپوننت ته څنګه کوم ډیټا رائټ کوم دغه څخه وروسته ډیجیټل رائټ خوسو اوس دغه ډیجیټل رائټ چې دی موږ په پین موډ کې ویل چې کوم پین ته زه دغه رائټ وکم وایم چې د لسم پین ته د لسم پین ته زه څه شی وکم موږ په کوډینګ کې های او لو لرو چې های د یو په معنا یا د آن په معنا ده او لو چې دا د صفر یا د آف په معنا ده نو زه وایم چې ډیجیټل رائټ په دغه ډیجیټل پینونو کې 13 یا لسم پین څنګه کا های کا یعنی معنا روښانه کړه بیا هم های چې دا په غټو تورو لیکل کېږي فنکشن دا صحیح ده او دغه څخه وروسته بیا هم وایم سیمی کولن د هر کوډ د هر سټیټمنټ په اخر کې ضروري ده انټر کوئ څنګه شو لومړنی قدم خلاص زما بورډ پوه سو چې باید په پین 13 کې چې شی وصل هغه زما لپاره آن کې دا همداسې آن پرېږدي زه وایم نه راځو یو بل فنکشن اضافه کوو د ډیلې په نوم ډیلې هماغه وقفې ته وایي صحیح ده زه وایم صحیح ده پین 13 د آن کو خو څنګه وکړه د ډیلې کې د وخت واحد دلته چې د میلی سیکنډ دی یوه ثانیه 1000 میلی سیکنډه کېږي زه وایم دا ماته د 1500 میلی سیکنډو په اندازه څنګه کا ډیلې ورکا یعنی ګروپ راته آن کا په پین 13 کې بیا څنګه وکړه 1500 میلی سیکنډ یعنی نیمه دقیقه څنګه وکړه صبر وکړه خو بیا هم تاسو ته وایم سیمی کولن هم هیر نشي ګروپ آن شو نیمه دقیقه صبر وکړه بیا چې وکړي زه وایم راځو بل کار کوو بیا راځو لیکو چې ډیجیټل رائټ صحیح ده قوس اوپن کوو زه وایم چې بیا همدغه پین 13 همدغه د لسم پین زما څنګه کا لو کا لو معنا څنګه کا اوف کا صحیح ده خاموش کا زما لپاره سیمی کولن امیر رسي نو زمونږ تر دې پورې کوډ څنګه کوي ډیجیټل رائټ د لسم پین های کوي آن کوي بیا ډیلې ده 1500 میلی سیکنډ صبر کوي بیا ډیجیټل رائټ 13 د لسم پین لو کوي اوف کوي تر دې پورې زمونږ بورډ پوه شو چې ګروپ آن کا نیمه ثانیه صبر کا ګروپ آف کا ګروپ آف کا کوډ خلاص نو د دې لپاره نه پرېږدو چې کوډ خلاص شي صحیح ده دغه اپریشن موږ څنګه کوو په لوپ کې ساتو نو بیا څنګه کوو یو بله ډیلې پکې اضافه کوو ډیلې اضافه که قوس ورکوو زه بیا وایم چې 1500 میلی سیکنډه ماته صبر وکړه یعنې نیمه ثانیه بیا هم څنګه کوم سیمی کولن موږ اضافه کوو نو زموږ کوډ هغه سیمپل کوډ څنګه شو پوره شو پین موډ دی د لسم پین کې به ماته څنګه کوي آوټپوټ راکوي بیا دغه څخه وروسته ډیجیټل رائټ وایم چې په ډیجیټل پینونو کې د کوم پین ده د لسم پین ده های کا آن کا سیمی کولن مې پکې ورکړه بیا وایم چې ډیلې ده صبر وکړه څومره صبر وکړه 1500 میلی سیکنډ چې نیمه ثانیه راځي صحیح ده بیا وایم دغه صبر څخه وروسته بیا ډیجیټل رائټ په د لسم پین کې دغه LED چې د ماته څنګه کا لوی کا ګولې کا خاموشي کا بیا وایم چې 1500 میلی سیکنډ صبر وکړه یعنی خاموشه وساته د 1500 میلی سیکنډ لپاره او بیا څنګه کا بیرته څنګه کا دغه ټول څنګه دی په لوپ کې دي صحیح ده دغه عملیات خپل جریان مومي نو راځو د مخکې له دې څخه چې اپلوډ کوم دلته درې بټن لرو صحیح ده چې اول ته ویریفای وای دویم ته اپلوډ وای دریم چې دا ډیبګ د صحیح ده چې په اردوینو اونو بوټونو کې نه راځي دغه څخه پورته بوټونو کې لکه SP32 د نورو کې راځي نو موږ راځو دغه څنګه کوو دغه کوډ ویریفای کوو ګورئ موږ دلته څنګه وکړو کمپلیشن ایرور ډیجیټل رائټ واز ناٹ ډیکلیئرډ ان د سکوپ ما تاسو ته مخکې ویلې صحیح ده چې سپیلنګ څنګه دی ډېر کروشل ضروري ده کې موږ که چیرې تاسو ته پام وي دغه لاین زموږ دپاره څنګه دی سور شوی ده وایي چې دلته ایرور ده غلطي ده نو دغلته ډیجیټل رائټ که چیرې تاسو پام وي موږ په سپیلنګ کې څنګه دی مسټیک کړی ده صحیح ده نو دا څنګه کوو دغه غلطي خپل اصلاح کوو او کوډ څنګه کوو بیا ویریفای کوو ورته وایم چې زما دغه کوډ ته وګوره صحیح دی که نه ده صحیح ده نو دا ماته وایي چې هو زما کوډ صحیح ده مشکل پکې نشته دغه څخه وروسته څنګه کوم اپلوډ کوم نو کوډ اوس څنګه کېږي د کمپیوټر څخه د کیبل په واسطه څنګه کېږي زما LED ته زما اردوینو بورډ ته اپلوډ شو که تاسو میسج وکړ د اپلوډ ټن پړو اوس که چیرې تاسو دغه LED ته پام وکړئ ګورئ د نیمې ثانیې لپاره آن کېږي بیرته آف کېږي نیمه ثانیه پاتې کېږي بیرته آن کېږي نو موږ کولی شو د ډیلې په کماونډ کې فرق راولو زه ورته وایم نه زما دغه LED چې ده ته څنګه وکړه د 1000 میلی سیکنډه راځئ یو نیم زره کوو چې فرق ته معلوم شي د یو نیم زره میلی سیکنډ صحیح ده یا هم د یوې ثانیې یوې نیمې ثانیې لپاره آن وساته او څنګه یې وکړه د 200 میلی سیکنډ لپاره آف وساته راځو خپل کوډ اول ویریفای کوو یې کوډ صحیح ده او بیا څنګه کوو اپلوډ کوو نو که چیرې ستاسو اوس پام وشي زموږ دغه LED به د ډېر وخت لپاره آن وي چې یو نیمه میلی سیکنډ ده
او د لږ وخت لپاره به چې 200 ملي سکند دې څنګه شي اف وي. که چیرې وګورئ صحیح ده on یو نیم سکند اف 200 ملي سکند on off. نو موږ کولای شو د دغه کوډ له مخې د دغه سرعت چې څومره هم زموږ زړه وي څنګه کولای شو سرعت یې زیاتولی شو. صحیح ده. که چیرې زه وایم چې نه دا ماته په 200 ملي سکند دپاره آن وساته 200 ملي سکند دپاره آف که دا څنګه وشي ډېر زر به څنګه شي آن او آف شي بند او ګل بشي. نو راځو کوډ مستقیم اپلوډ کوو او دلته موږ څنګه خپل تغیرات ګورو. ګره که چیرې تاسو وګورئ دا څنګه کېږي دغه ایل ای ډي زموږ اوس څنګه کېږي په هر 200 ملي سکندو کې یو ځل آن کېږي یو ځل آف کېږي. نو په دغه ډیلی فنکشن کې موږ څنګه ده هیڅ رقم محدودیت نه لرو. کولای شو چې هر څومره وخت زموږ زړه وغواړي ورکو. یعنې زه کولای شم چې دغه ایل ای ډي د 3 ورځو لپاره آن وساتم او د 3 ثانیو لپاره آف. هیڅ فنکشن نه لري. نو دا و زموږ لومړنی د کوډ لیکلو برخه. هیله ده چې خوښ شوي وي. زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ او موږ ځان سره څنګه کوي فالو کړئ تر څو له نورو نوي ویډیوګانو څخه باخبر شئ. والسلام.